تازه خبر په کندهار کې له نن سهار راهیسې افغان سرحدي ځواکونه د لومړۍ درجې چمتووالي په حال کې دي. په ډیورنډ کرښه باندې د پاکستاني ملیشې لخوا د اغزن تار د غځولو پر سر د افغان او پاکستاني سرحدي ساتونکو ترمنځ ستونزه راولاړه شوې او هره شیبه د دواړو لورو ترمنځ د تاوتریخوالي د رامنځته کېدو احتمال لیدل کېږي. په سپین بولدک کې د سرحدي قواوو د درېیم لواء قمندان جنرال محمد نور انبیا وایي چې پاکستاني سرحدي میلیشیاوو له سهار راهیسې هڅه پیل کړې چې په زاړه کلي کې اغزن تار ولګوي. ده زیاته کړه چې پاکستاني ملیشیاوو د دغه کار لپاره د افغانستان خاورې ته د داخلېدو هڅه کړې چې دوی یې مخه نیولې. د یادې ستونزې راولاړېدو سره سم افغان سرحدي ځواکونه لومړۍ درجې چمتووالی نیولي او سیمې ته اضافي ځواکونه هم رسېدلي دي. ګران دوستانو، خپل امنیتي ځواکونه په دواړو کې یاد ولرئ. د دې هیله چې راپور مو خوښ شوی وي. تر بل راپور هم په پاک خدای سپارم. د خدای په امان.